په فیسبوک کې به تاسو غلط سټوریانې څنګه بندوئ؟ یعنې که تاسو فیسبوک استعمالوئ نو تاسو به سوچ کړی وي په ټاپ باندې موږ سره څه شو کېږي؟ سټوریانې، چې په هغې کې څوک غلط سټوریانې شیر کړي نو هغه هم موږ سره شو کېږي، یا د چا ایډیانې هیک شي نو هغه هم به په ټاپ باندې شو کېږي، غلطې سټوریانې شو کېږي. اوس دغه غلطې سټوریانې به تاسو مکمل طور څنګه ختموئ؟ مکمل طور به یې څنګه بندوئ چې بیا تاسو سره په فیسبوک کې دغه قسم له غلطې سټوریانې نه راځي. یا ستاسو یو سټوري نه خوښېږي، د یو کس سټوري نه خوښېږي او تاسو یې بندول غواړئ نو هغه هم تاسو بندولی شئ. د دغه نه علاوه دویم سیټینګ د سټوریانو دپاره چې دا هم ډېر زیات اهم دی، په خپلو موبایلو کې خامخا وکړئ او یا ستاسو د کور د استعمال موبایل وي په هغې کې هم وکړئ. ګورئ عام طور کله چې مونږ فیسبوک کولاو کړو یا د ماشومانو سره موبایل لاس کې وي نو چې کله هم فیسبوک راوړئ په ټاپ باندې سټوریانې شو کېږي نو هغه په دغه سټوریانو باندې کلیک کوئ. په دغه کې اکثر داسې کېږي چې د کور څه تصویران وي یا نور څه وي نو هغه شیر کېږي دغه شانتې او بیا ستاسو ملګرو ته رسي او دغه شانتې نورو خلکو ته رسي. نو دغه دپاره هم یو سیټینګ دی چې هغه هم تاسو د فیسبوک په سټورۍ کې وکړئ. بیا که چېرته تاسو په غلطۍ سره داسې قسمه د کور وغیره تصویر شیر شي نو هغه به چاته هم نه شو کېږي. اوس دا دواړه سیټینګونه مونږ څنګه کوو؟ یو به سټوریانې څنګه بندو، یو به مونږ خپل دغه سیټینګ څنګه کوو. زه د موبایل سکرین طرف ته او تاسو ته د فیسبوک دغه دواړه سیټینګونه درښایم. د ټولو نه اول به تاسو کې رابشئ خپل موبایل کې به فیسبوک راوړئ. څنګه هم چې تاسو فیسبوک اوپن کړئ که نه په سر باندې تاسو سره دلته دا سټوریانې ټولې شو کېږي، کوم قسم سټوریانې چې تاسو سره راځي. نو اوس که تاسو غواړئ چې زه دې غلطې سټوریانې بند کړم، سقا سټوریانې دې ماته نه شو کېږي، نو د هغې لپاره داسې سیټینګ نشته په فیسبوک کې چې تاسو هغه وکړئ په هغې ټولې سټوریانې بند شي. خو زه چې تاسو کوم سیټینګ درښایم دغه تاسو له فایده درکوي. اوس ګورئ پر اګزامپل ستاسو ته چې د کومې آی ډۍ نه سټوریانې راځي، یعنې دا اوس یو آی ډي شو، صحیح شو، دا سټوري زه بندول غواړم چې ماته دې بیا د دې آی ډۍ نه نورې سټوریانې نه راځي، نو دغسې تاسو کولی شئ. صحیح ده، هم په دې طریقه تاسو غلطې سټوریانې بندولی شئ. یعنې ټول خو غلطې سټوریانې نه ورکوي که نه، خو یو کس ورکوي، د یوې آی ډۍ نه ورکړی کېږي نو هغه تاسو بندولی شئ. اوس چې کومې سټوریانې تاسو د کومې آی ډۍ نه بندول غواړئ تاسو په هغه سټورۍ کلیک اخلئ. لکه پر اګزامپل ما په دې کلیک واخیستو، دلته بیا تاسو کې بره دا 3 ډاټ نه دي، په دې به کلیک کوئ. په دې چې څنګه هم کلیک کوئ دلته دا اپشن تاسو درکوي دا یې صحیح ده، تاسو به په دې کلیک واخلئ، یعنې دا به میوټ کوئ. په دې میوټ چې تاسو څنګه هم کلیک کوئ دلته به تاسو بیا 3 اپشنونه درکړي، 24 اور دپاره، فار 1 ویک او انټل آی انمیوټ اټ. تاسو په دې 3 نمبر اپشن کلیک واخلئ چې تر څو پورې ما نه کولاو کړي تر هغې پورې دې بند دي. صحیح ده، نو دا به تاسو دغه شان بیا په دې میوټ کلیک کوئ. اوس ګورئ هغه سټوري د دې ځای نه لاړه. صحیح ده، اوس دا سټوریانې یعنې دغه شانتې چې کوم غلطې سټوریانې څوک ورکوي که نه تاسو په دې طریقه باندې د خپل موبایل نه بندولی شئ. صحیح ده، خپل فیسبوک نه بندولی شئ. اوس بل سیټینګ اکثر ماشومان موبایل لاس کې واخلي او دغه شانتې دلته دا اپشن مخامخ پروت وي کریټ سټوري، بیا ډایرکټ په دې کلیک کوئ. دلته په ګیلرۍ کې چې څه وي که نه د کور څه تصویران دا وي نو هغه دې ډایرکټ شیر شي. نو دغه دپاره زه تاسو سیټینګ درښایم، دا هم وکړئ. رابشئ په فیسبوک کې دا کوم بره 3 ډاټ چې وي 3 لاین، صحیح ده، په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم په دغه کلیک وایاستو بلکل ویښته به راشئ، په سیټینګ اینډ پریویسي به کلیک واخلئ. دلته به تاسو په دې سیټینګ اپشن کلیک کوئ. دلته به تاسو ښکته راشئ په دې آډینس اینډ ویزیبلیټي کې ښکته په 5 نمبر باندې اپشن دی سټوریز، دا دی، په دې به تاسو کلیک واخلئ. دا څنګه هم تاسو په دې کلیک واخلئ دلته تاسو ته یو اپشن درښیي شیرینګ اپشن، ټیک شو، او دا دی سټوري پرایویسي. تاسو په دې سټوري پرایویسي باندې کلیک کوئ. دلته به تاسو سره دا پبلیک وي، صحیح ده، یعنې اوس چې تاسو سټوري ورکوئ هغه به هر څوک کتی شي. نو دې لپاره به تاسو کې رابشئ یو سیټینګ زه تاسو ته درښایم، په دې کاسټم باندې به کلیک واخلئ، دا دی 3 نمبر. په دې څنګه تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو خپل هغه پرنټ سلیکټ کړئ چې کوم باندې ستاسو پروسه وي، یعنې یا ستاسو د کور والا څوک وي، یعنې رور دا څوک وي نو هغه به صرف تاسو سلیکټ کړئ. چې څنګه هم سلیکټ کړئ هغه به پرېږدئ. صحیح شو، دا سیټینګ به په دې باندې شي دغه شانتې. یو کس به سلیکټ، پر اګزامپل دا بل آی ډي ده خو زه به دا کس سلیکټ کړمه. ګورئ اوس به زما سټوري صرف دا کس ګوري، یعنې که په غلطۍ سره تاسو هم چېرته سټوري ورکړی شي او د کور ته تصویران وي دغه شانتې څه وي نو هغه به دغه شانتې بیا ستاسو چې څوک منشن کړی وي صرف په هغه ته ځي، هغه به تاسو خبرئ چې تا نه دا سټوري ورکړی شوې ده، نور ټولې دنیا ته به نه ځي، ټول خلکو ته به نه ځي. دا 2 سیټینګونه تاسو په خپله سټورۍ کې خامخا وکړئ. که ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره یې شیر کړئ، همدغه شانې ټیپس اینډ ټریکس لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه، د الله په امان.